داسې ذکر چې ملایک یې په لیکلو ستړي کیږي، او هغه کلمات چې په ویلو سره اسانه او مختصره ده، خو کمال یې دومره ډیر دی چې یو بنده یې صرف یو ځل ووایي. دا ستا پر وژو چې کومې ملایکې ناستې دي، یعنی کرام الکاتبین، پر دغو ملایکو باندې د دغه کلمو ثواب لیکل مشکل سي، او دوی نه پوهیږي چې دغه کلمه په څه طریقه سره ولیکي. دوی بیا ځي د الله تعالی جل جلاله په دربار کې عرض کوي. د الله تعالی جل جلاله د خوا څخه څه ورته ویل کیږي؟ د دې کلمې په کمالات ځان پوهول پکار دي. دا څنګه کلمه ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، حدیث کې داسې راځي، د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی، سنن ابن ماجه ذکر کړی دی. وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، ولکله چې د الله تعالی جل جلاله د بندگانو څخه یو بنده دغه کلمه وویل، یا رب لك الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، چې کله دغه کلمه وویل، دغه کلمه پر کرام الکاتبین، کومې ملایکې چې ستا سره پر اوږو باندې ناستې دي، ستا هر څه لیکي، ښه و بد لیکي، پر هغوی باندې مشکله سي، ځکه دوی ته معلومات نه وي چې د دې ثواب څومره ولیکي. نو دواړه ملایکې د اسمان طرف ته ولاړ سي، د الله جل جلاله حضور ته رجوع وکړي او عرض کوي چې ای الله جل جلاله، ستا بنده یو داسې کلمه ویلې ده چې موږ نه پوهیږو چې دغه کلمه څنګه ولیکو، یعنی ثواب یې څونه ورته ولیکو. نو الله تعالی جل جلاله سره د علمه پوښتنه کوي چې زما بنده څه ویلي دي، بلکې الله جل جلاله ته خو معلومات شته چې زما بنده څه ویلي دي، خو بیا هم د ملایکو څخه پوښتنه کوي. دوی ورته فرمایي، ملایکې ورته فرمایي چې ستا بنده دغه کلمه ویلې ده، یا رب لك الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. نو الله جل جلاله ورته وایي چې دا کلمه څنګه چې ده همداسې یې تاسې ولیکئ، یعنی د دې کلمې دغه الفاظ د دغه شخص په عملنامه کې ولیکئ، او تر هغه وخته پورې چې زما سره زما بنده ملاقي کیږي، یو ځای کیږي، نو زه به خپله دغه بنده ته د دې بدله ورکوم د دې کلمې. نو څومره د کمال ډکه کلمه ده. الله تعالی جل جلاله دې موږ ته د توفیق راکړي چې په ورځ کې حتما دغه کلمه یو ځل موږ ووایو، خپله یې زده کړو او ماشومان ته یې هم ور زده کړو. موږ یا رب موږ د دغه کلمې او د نورو کلماتو او ذکرونو او اجرونو او ثوابونو څخه مه محرومه کوې. ترجمه یې داسې ده، یا رب لك الحمد، یا الله جل جلاله، ستا دپاره ثنا ده، تعریف دی او صفت دی، کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، داسې ثنا، داسې حمد او تعریف چې ستا د ذات او جلال سره مناسب وي، او کوم چې ستا د لوی سلطنت او د لوی باچاهي سره مناسب وي، داسې حمد او ثنا دې وي تاسو ته. نو دا واقعي چې تا د الله تعالی جل جلاله دپاره داسې حمد ووایه، داسې ذکر دې وکړي چې په دې سره الله تعالی جل جلاله ډیر زیات خوشحاله کیږي. ډیره لنډه کلمه ده، تاسې خپله هم زده کړئ او ماشومان ته یې هم زده کړئ. الله تعالی جل جلاله به دومره ثواب درته درکړي چې تاسو به هېڅکله په نورو کلماتو کې نه وي لیدلی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.